نو دا ترحی غزل طرحه وه چې ناقراره زندګي ده د بلافدا صاحب غزل مطلب یې وه چې څه بې یاره زندګي ده څه بې یاره زندګي ده مړه خواره خو بس خواره زندګي ده څه بې یاره زندګي ده مړه خواره خو بس خواره زندګي ده او د سینې ستر مې مات شو د ګریوان مې د سینې ستر مې مات شو د ګریوان مې څه بېتاره زندګي ده مړه خواره د سینې ستر مې مات شو د ګریوان مې څه بېتاره زندګي ده مړه خواره بس خواره زندګي ده او تش مرګونه دي دردونه دي زمونږه تش مرګونه دي دردونه دي زمونږه ناقراره زندګي ده او په خیسور که مې زلمي را د غزل مطلب وایي چې سر به خوروم ورله ما پیژني پوهېږي غاصب سر به خوروم ورله ما پیژني پوهېږي غاصب په پښتنه خاوره کې چېرته پاتې کېږي غاصب او د اتحاد په یو اواز مې نړۍ ولړزېده د اتحاد په یو اواز مې نړۍ ولړزېده اوس مې په سر د دې ټوپۍ نه هم یېرېږي غاصب د اتحاد په یو اواز مې نړۍ ولړزېده اوس مې په سر د دې ټوپۍ نه هم یېرېږي غاصب او د ګل په مخ باندې د پرخې څاڅکې وژني د ګل په مخ باندې د پرخې څاڅکې وژني د انور که هر څومره فایده لري ښکارېږي غاصب د ګل په مخ باندې د پرخې څاڅکې وژني او د انور که هر څومره فایده لري ښکارېږي غاصب او د زوړ چنار لاندې هډوکي د ښامار پراته وو د زوړ چنار لاندې هډوکي د ښامار پراته وو دا یې انجام وي چې د چا په کور ورخېږي غاصب او بلال بشیره یک هزار شه په لسان د ژوند کې بلال بشیره یک هزار شه په لسان د ژوند کې زلمي ویښ شوي دي د یغې نه رپېږي غاصب